او آدم علیہ السلام او حضرت حوا جنت ته چې الله آدم علیہ السلام را کوز کو سریلنکا کې سرندیب په وته مخ کې وي سریلنکا وته وي هلته یو غر دی رزمکې نه ساته 9 کیلومتره 12 کیلومتره مزل دی وته برا او یو تیګه د پاغې د حضرت آدم علیہ السلام د خپې نښه ده پاغه ځای کوشوي او دا گوتم بدھ والا وی دا د گوتم بدھ د خپې نښه ده دا گوتم بدھ دونه خپه وس هغه شپږ نیم فوټه نښه ده دومره خو د گوتم بدھ وجود نو قدم یې د وجود برابر اوس آدم علیہ السلام د خپې نښه او حضرت حوا کوم ځای راکوزه شوه په جده کې وجودونه 3.5 ګزه پلن و زمونږ په ګزونو او 10 ګزه وګدو زمونږ په ګزونو باندې او د جنت نه دواړه راکوز شو نو خدای ته به جړل الله ته جاړه او د الله نه سوال کوه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین الله مونږ زیاتې وکړه که نه تا مونږ ته وې ونې نه بوټې مشو کو پاڼه مشو کو مونږ وشو کو پوه نه شو نو پوه نه شو الله ورته وی جنت کې وی تاسو په جنت کې اوسېږئ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین ګورې بوټې ګوتې به نه وړئ نو شیطان راغی قاسمهما انی لکما لمن الناصحین هغه ورته قسم وخوړه وی ګورې دې ته شجر الخلد شجرة الخلد وی که دا پاڼه م روشو کوله خوله کې م واچوله همیشه به جنت کې او که دې ته نږدې نه شوې ګورې وباسي به نه مونږ الله منې کړی یو ده ورته قسم وخوړې زما دې د الله په ذات قسم یې چې رښتیا راته وی قسم یې وخوړه بس د هغې نه د خدای حکم یېر شو چا وی چې یېر شو قرآن وی فنسیه ولم نجد له عزما یېر شو دا قسم یې په لومبي ځل یې قسم وخوړه که نه په لومبي ځل د دې زمانې د قسم خورو دروغجنو قسم خو هغې نه اورېدلې که اوس خو به دروغ قسم زما د قسم په خدای زما د قسم د الله په یو مهرباني وکړئ د خدای نوم په قسمونو کې مې استعمالوي دا هیر کې مه کوئ او که سودا خرڅئ چې قسم ونه خورئ نبی علیہ السلام فرمایي وی قسم خو به د سودا خرڅه کی برکت به ختم شي ولې قسم خورئ څه ضرور دی چې د خدای نوم ستا خدای نوم دومره سپک شو چې ته د 5 روپو لپاره استعمالوې هلکه مړه دا په څو ده دا په 50 روپۍ کیلو نه په 40 راکه زما د قسم په خدای وي چې په 15 خو په خپله پروت را نو 5 روپو نه د خدای نوم استعمال که دا د خدای نوم دومره تا ته کمزور ښکاري بس ووایه ورته وروره په 50 خرڅوم اخلې واخله که نه اخلې ما اخلې قسمونه ولې خورې پښتانه وایي قسم د خیره ښه دی نه بدی څه ضرور قسم هلته نو دې زمانې خلک خو خوري قسمونه او توبه وباس په معمولي یو څیز قسم زما په خدای په نوم قسم زما د خدای بیا راته وروسته ټلیفون وګیره جي موږ نه خو یو قسم شوی دی نو اوس به څه کوو یراړو پې نه شوم او قسم مې وکړو هلکه په حقه نه جي په ناجایزه مې کړې اوس به څه کوو ما غوټه دی والې د یمین غموس غوپه دی والې ده په د خدای په غضب او په قهر کې غوپه دی والې ده په دوزخ کې سخت جرم او ګناه دی کړې ده مې قسم ونه لږ ځان زما رونو الله سره په ادب کې وساتئ احترام کې وساتئ ادب احترام ګورې ډېر کرته یو سړی زوی ته وایي بچې ورشه پلان کیله خو زما نوم ورته ماله وایي که نه وایي او که دې ورته پلان تا ته مانه زما نوم ورته ماله په هغې خفه کېږي زمونږ به نوم خلک چندې کې لګیا دي ځای به د زما نوم استعمالوي د هغه مدرسه ده او چنده راکوه د هغه مدرسه تاسو ټولو ته نه مې مدرسه ته ونه چندې غواړم ځای په ولې چندې شته ده ما د رور مدرسه شته هغې له مونږ چندې په کوڅو کې نه غواړو هغې له مونږ په سوزکو کې چندې نه غواړو هغې له مونږ کسان نه ګرځو که چا وله راوړه مدرسې له ښه پخه که راوینله خیر و خلاص زه خفه شم خو زما نوم دې استعمال که د خدای ظالمه چنده ځان له غواړې زما نوم استعمال زه خفه کېږم رښتیا وایه الله به خفه کېږي به نه خفه کېږي 5 روپو لپاره خدای نوم استعمال ولې الله نوم استعمال نه هغه قسم وخوړه شیطان ورته زما د قسم په خدای بوټې له ګوتې یوسه الله وی فنسیه ولم نجد له عزما تېره شوه
او په خیر ادینه او چې بوټي له ګوتې یاوړې بدت لهما سوآتهما بربند شو وتخفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة جنت پاڼې په ځان پورې کولې الله وی علم انهاکما عن تلکما الشجره تاسو ته مانوي چې دا بوټي به نه خورئ زه اوس ځمکې ته کوزېږې اهبطوا الى الارض زه کوزېږې اوس الى الارض زه اوس دا اوس باقي دلته ګزاره نه کېږي ما وی چې بوټي له خوله کې ما چوي اوس به څه کوې د دې بوټي د ما ولې منې کړی وی دې بوټي کې داسې اثر دی چې اوس به تاسو له غم راځي جنت کې غم نشته دې کې داسې اثر دی چې اوس به راکوټ او دسماتې درځي هغه انتظام جنت کې نشته دې کې داسې اثر دی چې لوی او دسماتې به درځي دې کې داسې اثر دی چې لاړې به خوله کې پیدا کېږي دې کې داسې اثر دی چې خوله به د نځي بوی به کوي د دې ټول انتظام جنت کې نشته کوزېږي حضرت حوا جده کې کوز شوه آدم علیه السلام په سریلنکا کې او چې څنګه کوز شو په تیاره شپه کې راکوشو الله ته جاړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نو سبا راوخته چې سبا راوخته نو زره الله ته سجده ولګول دا مطلب و چې زموږ دعا قبولیت ویاره ختمه شو چې لږه رڼا نور زیاتو شي وی بله مو لګوله هغه عشق هم د خدای خوښ شو نو مونځ کې د ترکات کې دوه سجدې کېښودې اوس ګرمي هم دشته دلته جنت کې ګرمي نه ولې غم هم دلته راغی جنت کې غم نو او دسمات هم راغی جنت کې نو بدبویي هم ولیده جنت کې بدبویي هم نه وه لوګي هم ولیده جنت کې لوګ هم نه وه تند یې ولیده جنت کې تند هم نه وه ګبراهټ او یره یې ولیده جنت کې ګبراهټ او یره هم نه وه یوازې شوه بیبي او ښځه جنت کې ورسره د دنیا خوشحاله څیزونه اوس به څه کېږي یو بل پسې ګرځي د عرفات په میدان کې یو بل سره ملاقات شو معرفت څومره به خوشحاله بلکې څومره به خوشحاله نه فرشتو الله ته سوال وکړه یا الله مونږ له لغوندې موقع راکې وګورو چې دا آدم او بیبي یو بل سره ملاویږي چې دا منظر ووینو دا منظر ووینو لکه حضرت یعقوب علیه السلام او د هغه بچي چې یوسف علیه السلام سره ملاوېدل ډېره موده یوسف علیه السلام کوی کې و ډېره موده د بادشاه محل کې غلام و ډېره موده په جیل کې و بیا راغی الله بادشاه که وزیر دی او بیا بادشاه شو او بیا رونه او پلار ورته روان دي مصر ته راځی وی رونه روان دي یو لس کسه یو خو هغه سره د بنیامین مور او پلار روان دي او مور او پلار په سترګو مو پلار ړوند ړوند وابیضت عیناه وهو کظیم په سترګو ړوند هر وخت به یوسف پسې جړل یوسف 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 بچی ورته وي مړ بشې مړ بشې مړ بشې د څه کې هر وخت یوسف یوسف کې یوسف خو کوي کې د شرمه خوړلې د څه پته لګي وی قریبه ده چې الله به مې ورسره میله وکړي انما اشکو بسی وحزنی الی الله ولې زما په ژړا تنګېږې زه خو چغې الله ته وایم اے بچو زما په چغو سرو او زما په سلګو ولې تنګېږې تاسو ته خو نه وایم چا ته وایم الله ته وایم په سترګو ړوند دلته یوسف علیه السلام سره جوړو ملاقات وشو او وی پیژن چې انت یوسف ته یوسف یې او زه یوسف یم مونږ معاف که مونږ تا سره غلطي کړې ده وایي داسې وکړې دا کمیس یو سی زما د پلار په مخ ور واچوې یأتي بصیره جوړ بشي قافله را روانه ده یوسف علیه السلام رونو له کمیس ورکړی دی او ورشه هغې خو غلیله تلي څه ورته پته وه چې دا یوسف دی هلته پېژنګلو وشوه یوسف علیه السلام له کمیس پلار له راوړي نو پلار یې څه وایي انی اجدو لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون که ما ته ناپویه ساده نه وایه نو په ما د یوسف خوشبو لګي په ما د یوسف خوشبو لګي کمیس نه دی معجزه وه هغې وي تالله انک لفی ضلالک القدیم دا څه کې همغه زړو سوچونو کې پروت دی چې کله زیرې والا راغی
او کمیس یې وله په مخ ور واچو فرتد بصیره سترګې جوړې شوې راځئ وایي ځو مصر ته یعقوب علیه السلام پیغمبر د پلار نوم اسحاق پیغمبر د نیکه نوم ابراهیم پیغمبر د زوی نوم یوسف پیغمبر څلور پیغمبران نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې صفت کړی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم څلور بهترین کرماو د عزت خلق څوک دي یوسف د یعقوب زوی د اسحاق زوی د ابراهیم زوی علیهم السلام چې دی روان دي اوس مصر ته ډیره موده پس د یوسف علیه السلام سره ملاقات کیږي هغه یوسف چې رسول الله مبارک فرمایي نیم حسن الله ورکړی ما چې ولې څونه حسن ورکړی شوی دی نیم حسن مصر ته چې لاړم قاهرې ته ملګرو وې یو بازار دی تنګ بازار ډېر تنګ بازار لکه دلته کې زمونږ په پېښور کې چې دا کم بازار دی څه نومې دی لکه دا پېښور کې دا تنګ نو پخوا چې پکې ریشي پیتې خرڅې دی اندر شیر نه مینه بازار هغې کې دا جامې اوس خو نیم ترې دا ډېر څلوېښت کاله مخکنۍ خبره ده هغې کې ریشې او پیتې او کپړې او څپلې او د دې زنانه او دا ټول سامان پکې خرڅېږي دقسې تنګ بازار دی امیلونه او ریشې او جامې او د زنانه او کپړې او دا ډېر لوی رشي پکې ملګرو وې دا بازار هغه بازار په ځای جوړ دی اوس خو لږ نوی دی هغه زمانه کې زوړ دی دا هغه بازار و چې کوم بازار کې یوسف علیه السلام خرڅ شوی دی هغه بازار یعنې هغه نه دی د هغې په ځای جوړ شوی دی دا هغه ځای دی بس چې د حسین ورته وایي هغې سره خوا کې او جامع اظهر ته داسې لږ غوندې مخامخ یو چوک دی هغې نه یو سایډ ته نو خلکو وی یوسف خو بس شرمه خوړلی دی ختم هغه کوي ته کوي نه بازار هغې کې خرڅ شو زلیخې واغېست بیا جنجالونه پیښ شو جیل ته لاړ بیا راغی وزیر شو بیا بادشاه شو یعقوب علیه السلام دی وخت کې بوډا دی سره زامنو روان دی اوس به ملاقات کېږي د اسمان فرشتې وایي الله اجازت راکا چې لاړ شو دا منظر خو وینو که نه دا تماشه خو وینو چې دا پلار دی زوی سره ملاویږي یا یوسف سره او دا یوسف علیه السلام د پلار سره ملاویږي چې دا به څه تماشه به دا لګوندې وینو دا پلار به څه وي دا زوی به څه وي خوشحالی نه جاړي به که خاندي به او دا به څنګه وي دا تماشه لغوندې وکړو اسمان فرشتې رب العالمین نه اجازت غواړي دی ورلل او یو عجیبه منظر و ټول وزیران دی و ناشنا منظر چې هغه د وینا قابل هم نه دی او چې ورلل نو د قانون به دا و چې سړی به ملاقات به کو بادشاه ته نو په سر په سجده به یې کوله هغه زمانه کې د تعظیم سجده جایزه وه وخروا له سجده په ځمکه پرېوتل چې پلار زوی ورته وي بابا هذا تأویل رؤیای من قبلو زما خوب لیدلی و که نه یاد دی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین چې نور او سپومې 11 ستوري به دا ماته سجده کوي دا هغه تعبیر قد جعله ربی حقا ځان ته عرش باندې وخېجو ځان ته تر غاړه باسه او د ډېرې خوشحالۍ نه حضرت یوسف او یعقوب یو بل سره جړا کوي او په تخت شاهي کېنه بابا کېنه په ما د خدای لوی احسان ګوره بیا د خدای شکر ادا کوي کوی نه راوویستم بانډې نه راوستم جیل نه وویستم بادشاه کړم تاسو یې بانډې نه ښار ته راوستی د خدای شکر الحمدلله نو دلته کې هم حضرت حوا او حضرت آدم یو بل سره ملاقات کوي په دنیا کې یو بل پسې ګرځي 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 عرفات میدان کې فرشته الله ته الله مونږ ته وښایه چې دا دواړه ووینو که نه چې څنګه ملاقات کوي هغه د عرفات د آدم او د حوا یو ځایوالی د الله خوښه شوه هغه نقشه نو مونږ له په حج کې فرض کړه الحج عرفه یو دی کېږي بل هغې م الله
الله ته سوالونه وکړل د خدای شکر ادا که شکر الحمدلله چې دواړه دې سره یو ځای کړو او تب هم د عرفات په میدان کې د خدای شکر ادا کې شکر د خدای روغ صحت مال دولت دې راکړو دې میدان ته دې راوځ. بعضې علما وایي بعضې علما لکه لږ اختلاف پکې شته چې قیامت پر ورځ حساب کتاب میدان به همدغه ځای نه به د حساب کتاب میدان د شپې به واپس راځي مزدلفې ته. ولې آدم او حوا خو هلته یو بل سره معرفت شو پیژنګلو شوه عرفات جوړ شو اوس یو بل سره هغه د ښځې خاوند چې خپل کم تعلقات یې به مزدلفه کې قایمېږي د شپې نو مزدلفې ته به راشي هم د خدای خوښه شوه نو تالی په حج کې کېښود ټول د عشق نو عاشقانه سفر زړه کې به دا سوچي چې الله یو تا پیژنم بل څوک نه پیژنم خدم پاتے بچیم پاتے لورم پاتے عرص پاتے وطنم پاتے تالا راغلی پزانم نے بوئی دران روانی تیرا جو میں در طویل بوئی بزی جامع عرص با ببری سر با ببری گرہ با ببری پروا میں نشتا پسرم نیم سر تور بی نورتا با ولاڑ معرفات کے پخپوم نیما پیوم بربنڈے بھائی او لانگ برانا توی دا کفن دو جامع چولی دی کمل شو ممدے کے بخخے گا او چغی بتاتے ہم لبیک اللهم لبیک خدای در ته حاضریم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک دا وازونه وکم تا نه بغواړم بل چا نه به نه غواړم تا ته به سجده لګوم بل چا ته به نه لګوم پیاده به هم ځم منډې به وام چکرې بیا به راځم اخره کې بیت الله لتاویږم به بیا به ځم مینا ته ستا رحمت ته که بیت الله کې را پریوت ستا رحمت ته که عرفات کې را پریوت ستا رحمتونو پسې منډې وام که مزدلفه کې گیر کړم ستا رحمتونو پسې منډې وام که منا کې وشو ستا رحمتونو پسې منډې وام که شیطانانو ویشتو سره میلو شو ستا رحمتونو پسې منډې وام که صفا مروه کې میلو شي ستا رحمتونو له بیا ځم مینا ته بیا شیطانانو لم پروردګاره دغه مې وسو باقي ستا الله هم ټول بوزه الله هم ټول بوزه خو په صحیح طریقه چې ځای چل به زده کوې علماو نه چل زده کړې لغون د 10 روپو یو سړی که د ټماټر ګلاس ګاډی جوړ تړي د بچو دپاره نو تپوس کوي که نه کوي هلکه څه شی خرڅ کړم ما سره خو یو 10,000 روپۍ دي څه کاروبار به شروع کړم شلو نه تپوس کوي که د 1,00,000 روپۍ د سره او یو دکان وباسې شلو نه به تپوس کوي دکان وباسم کم دی وباسم د 100 وباسم لیکن د 6,00,000 روپو حج کې او تپوس نه کوي چې چا څه کول هغه به زه کوم نو هر یو و چې چا څه کول هغه به زه کوم هېڅ به دې جوړه نه شي بادشاه په دې خلکو احسان کو تجربه یې کوله وی حوض یې جوړ کړ وی دا د پیو ډکېدل غواړم دا حوض د پیو ډکېدل غواړم هر سړی به بېګاله د شپې 12 بجې راځي د شپې دې کې به بالټۍ پیاړئ بادشاه وی چې زه څاروي د ټولو دي پخوا څاروي به یو یو بالټۍ چې ټول راوړي د حوض به ډک شي وزیر ورته وی ګوره د پدې قوم لا مه تړه مله ته وی نه وی ځکه دا چلو کا د یو پړه کې سوچ کړی دی چې مړه دا ټول کلي پی راوړي دو پکې بالټۍ اوبه یې اوسمه څه پته یې لګي ابه وروانو بل هم سوچ کړی دی چې دا ټول کلي پی راوړي زه به بالټۍ اوبه یې اوسمه څه پته یې پکې لګي پکې به ورواړم چې پی مې راوړي دي نوم خو د چا سیم نه لیکي د شپې 12 بجې دي بل هم دا سوچ وکړه بل هم سوچ وکړه هر یو بالټۍ د اوبو ډک کړی دی او پکې اړولې دی بادشاه چې سر راغی حوض ټول د اوبو ډکو یو پټې پکې پینو هر یو دا سوچ کو چې نور پی راوړي زم اوبه هر یو وی چې نور پی راوړي زه اوبه هېڅ سمته جوړه نه چې ټول د اوبو ډک نو یو وی چې دې څه کوي زه به کوم بل وی چې دې څه کوي زه به کوم بل وی چې دې څه کوي زه به کوم بل وی چې دې څه کوي زه به کوم بس تش لاړ او تش راغی هېڅ سمته جوړه نه شي چل زده کړي ته حج صحیح طریقې سره حج وکړې په داسې طریقې سره حج وکړې چې زه عاشق یم الله پسې منډې وام یعنې د الله رحمت او د الله برکت پسې